السلام علیکم ملګرو. شیر افضل مروت نوی ویډیو راغله. نو شیر افضل مروت د جج صاحب سویل ته مونږ ریخا کو نو ته پنجاب ته نه راځي نو ته به مونږ بیا ریخا کو دا لیکل ته مونږ له راکړه. شیر افضل مروت جج صاحب ته بیا وویل زه سمه زه نه راځم دا لیکل ته ما له راکړه د پنجاب د پاکستان حصه نه ده نو زه بیا نه راځم. نو بشیر افضل مروت هغه نفس بیا شومی ډول سره میلاو شوی دی. نو دا ویډیو تاسو هم وګورئ او مخکې ملګرو سره هم لازمي شیر کې فیټیا کارکنان سره راځي. پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا. ایک دفعہ کی مار ہے مدت تو یہ اپنی پیٹ سے لاتے رہیں گے. یہ وقت گزر جائے گا. یہ ٹیسٹنگ ٹائم, یہ تکلیف. جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو 20 دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں. تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں میں, کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری جو خواتین 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں. خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے, پہلے پشاور. یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے, اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ آمین. پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں, ضمانتیں ہوتی ہیں اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار. یہ بھی پنجابی ہے نا. 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے, کتنے سرنگو اور سرب سجود ہوئے. وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں, پنجاب کے لوگوں انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا. دا ویډیو کو د شیر افضل مروت نو جج صاحب وویل ته پنجاب ته نه راځي نو ته مونږ دا لیکل دا کتاب هغه نفس بیا فریګودو. نو شیر افضل مروت دغه لفظ بیا دا وویل نو تاسو ته ما دا لیکل راکړئ چې په د پنجاب د پاکستان حصه نه ده نو زه بیا نه راځم. نو شیر افضل مروت د اوس د یوې میاشتې لپاره ګرفتار کړو. نو بیا به نفس پته لګي. نو شیر افضل مروت باندې نو شیر افضل مروت دا وویل ما صرف دا ګناه کړې, ما نور اسم نه دی کړی, صرف زه کنویکشن کوم. نو دا خبره پولیس والا دا خبره وکړه. نو شیر افضل مروت عوام راټولوي, نو هغه څخه خلک راټولېږي, نو په هر طریقه پته نه لګي وایي او داسې نه چې سرکاري بلډینګ باندې حمله وکړي. نو هغه دې وجې ګرفتار کړو شیر افضل مروت. نو دا شاید د غونډې ویډیو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. د ویډیو سره مخکې لازمي شیر کې کوي, د فیسبوک پیج سره فالو کوي, د یوټیوب چینل ویډیو ګورئ, یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.